والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخروا له سجدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. نن مسئلہ نزاعی بیننا و بین الخصم غاما عظیمہ مسئلہ دا چی زمن دا صحابہ کراموں کی او دا تابعینوں کی او دا آغی وقتنا ترس پوری طرز و طریق دا مسلمانانو د خپلو اکابرینو علماء و مشایخ و صلحاء سرا تعظیم کول دی په تقبیل د ید باندې یا تقبیل د رجل باندې. خصم د اهل سنت والجماعه مخالفین دی عمل ته شرک وای. اکابرین د دوی او علماء د دوی او اهل تصنیف فغی جرأت او فتوی د شرک د تقبیل د ید باندې او د رجل باندې نشي کول او د دې په کتبو کې هم دې ته نسبت د شرک نه ده شوی. خو زبانن خپل عوامو ته په دې باندې فتوی ورکوي او عوام د اهل خصمو چې دی ټول په دې باندې متفق دي چې دوی تقبیل او ښکلول د لاس او خپو ته شرک وایي. خاصتاً اشاعتیان اشاعت التوحید والسنة والا چې مسما دي دی علاقه جاتو کې په پنځپیریانو باندې هغوی لاس او خپو ښکلولو ته مطلقاً شرک وایي. نو مونږه دغه مسئلہ پچن مباحث باندې مشتمل ګرځو چې مبحث اول عمل د صحابه کرامو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره طرز او طریق د صحابه کرامو هغه زمانہ کې د رحمت عالم سره سشیو. آیا هغوی ادب او تعظیم د رحمت عالم په تقبیل د ید او د رجل سره کړي کنا؟ نو نصوصونه به واضح شي چې صحابه کرامو تعظیما و تکریما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپي او لاسونه ښکل کړي. دارنګ دغه مبحث کې به ضمناً سره روایات داسې مراشي چې رحمت للعالمین تقبیل د غیر کړي وي هغه به هم ورسره واضح شي. او مبحث ثانی عمل د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فی ما بینهم. ډیر داسې مسائل دي چاغي کې نص مرفوعه مونږه ونلرو نو مخالفین وایي چې دې کې حدیث مرفوعه نشته نو انکار ورنه کوي. که موقوفات او د تابعین او فتوی د فقها او نصوص ولرو را سره نه تسلیمي په دغه وجه باندې چې یاره دې کې نص مرفوع نشته دې کې د نبی علیہ السلام نه ثبوت نشته. بیا چې کومه مسله مونږه د نصوص مرفوع نه ثابت کو هغلته د مخالفینو د انکار لاره به څه شي وي نجی اغفو پیغمبرو د بل چا سره دا عمل ناروا دی چې کوم شی هغه نه ثابت نه نور نه ثابت وي منوي نه هغه نه ثابت
چې کوم شی د هغوی نه ثابت کو وینا هغه خو پیغمبرو بل چا لپاره دا نه منو. اوس موږ به پیش کوو څه شی، نصوص به مرفوع پیش کوو که موقوف؟ که مرفوع پیش کوو هغه پیغمبر دی د هغه پورې خاص دی، که غیر مرفوع پیش کوو وینا هغه منونه مرفوع راته وښایه. دا د مخالفینو بانی دی او طرز او طریق د انکار. د دوی فتوا د شرک دا تقبل الید و رجل لره، لاس خپیخ کولولو ته دوی شرک وایي. بیا چې احادیث مرفوع منگا پیش کو د صحابه و عمل د رحمت عالم سره، نو جواب دا کوي چې دا خو پیغمبرو، نو دا کم دین دی چې په هغې دین کې شرکت د انبیاء مع الله جایز دی او د غیر نبی ناجایز دی. دا خو یو دین هم نشته. یو شی چې شرک وي هغه عمل مع الانبیاء هم بیا شرک دی او مع الاولیاء هم شرک دی. په شرکیاتو کې خو څه خصوصیات د انبیاء نشته دي چې انبیاء علیهم السلام شریک مع الله ګڼل جایز دی او اولیاء ګڼل ناجایز دی. چې شرک شو خو هر چا دپاره شرک شو. بیا نو خو بیا هم دوی دا تاویل کولی شي په هغه روایاتو کې چې یاره هغه خو پیغمبرو. نو دویم مبحث پر دوی د دې اعتراض جواب هم وکړي چې عمل الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فيما بینهم. ستاسو ورقات د تقبیل الید ما پوره کوشش سره انشاءاللہ بغیر د فقهاو د عباراتونه او د چند تابعینو د عباراتونه نور ټولو لره جامع دی. تاسو به انشاءاللہ د لیکلو نه تاسو سره کومک کوي. عمل د صحابه فيما بینهم په خپل منځ کې، نو دوی شبه به دفع شي چې صحابه کرام خو انبیا نه په خپل منځ کې د یو بل تعظیم په تقبیل د ید او د رجل سره کړي. ثالثا عمل التابعین و تبعهم فيما بینهم. تابعین تبع تابعین په خپل منځ کې یا د دوی عمل د صحابه کرامو سره په تکریم او تعظیم کې څه شي. رابعا اقوال الفقهاء والمحدثین من المذاهب الاربعه المعروفه. هغه به تاییدن پکې پیش شي چې هغه دې باره کې څه قول کړي. مخکې د دینه په دغه ورقاتو کې تاسو ته ما ذکر کړي دا رساله زما په شکل د استفتاء باندې وه، په نوم د عبدالولي باندې د مردان نه چا مونږ سره رابطه کړې وه، استفتاء یې کړي. ما يقول العلماء في تقبيل يد الصالح ورجله. ها هنا في مردان باکستان جماعة للفنشفيرية مسمات بإشاعة التوحيد والسنة يقولون أن تقبيل يد الصالح ورجله شرك ووسيلة من وسائل الشرك، فهل هم مصيبون في قولهم أم لا؟ بينوا توجر والعارض أخوكم في الله عبد الولي. ناغين من جواب کړی دی نعم أن تقبيل يد غيره وكذا رجله إذا كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحو ذلك من الأمور الدينية فهو جائز بل مستحب، كما كانت الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فمکروه شدید الکراهیه. د عمراء لاس کول اول کا صلاحای جایز دی. کله دې د پارا لاس د یو امیر کولې د یو والی صاحب د امارت د یو عضوی چې زده ته مقرب شم ما ته هم الولی ولایت را کی طلب د دنیا د زړه کی وی مکروه شدید الکراهیه. نو دا جواب مختصرا شوی دی. تقبیل بیا عام فقهاء 5 قسم کئی ورقاتو کی تاثر موجود. التقبیل الجائز على 5 اوجه. قبلة المودت دا محبت او دا مودت تقبیل. داغی مثال تقبیل دا والد دے ولد لرا علی الخد وغیری. پلار ہر پلار چیوی هغه خپل بچے د محبت او د مینې نه ښکلی په مخ باندې یا په بل ځای باندې. دا یوه نوع د تقبیل جایزه ده. دویم قبلة الرحمت، هغه تقبیل دی د والد ولد لره علی الرأس
او یا چې والدین د سپینګری شي بچی راشي پلار په سر باندې خپلي. دریم قبلة الشفقت لاخیه علی الجبهه تندی باندې خپل ورور دا شفقت نه کشر وی خپلي. سلورم قبلة الشهوت لمرأته وامته علی الفم مسلا وغيره دام د جایزونه. پنځم قبلة التحیه د احترام او د تعظیم لپاره للمؤمنین علی الید والرجل. وزاد بعضهم بعض فقهاء شپږم نوع د تقبیل جایزه ذکر کړی دا چې قبلة الدیانت دا للحجر الاسود حجر اسود چې کلیږي دا قبله د دیانت. نو زمونږ روایات به په دغه ټولو باندې انشاءالله راشي چې دا کم تقبیلات من ذکر کړل دا جایز. په دیو کې خصم د دې مسلې چې تقبیل غیر جایز غني. تقبیل د حجر اسود ته غیر جایز نشي ویلی، هغه ثابت دی بالنص. او تقبیل د امرأه لرا او د امې لرا او یا تقبیل د ولد لرا دا څومره تقبیلات چې دي سوا د تقبیل د تحیې نه دوی انکار نه لري. او دا فرق باید موږ دوی نه وپوښتو چې تاسو څه فرق لرئ په دې کې چې تقبیل د تحیې شرک دی او تقبیل د شهوت جایز دی او یا دا نور تقبیلات جایز دی. تقبیل د دیانت د حجر اسود چې هغه یو عام کاڼی دی، جنت نه راغلی دی خو معبود خو نه دی، مخلوق دی. شرافت که څه هم ډېر لري خو شرافت د ولی او د پیغمبر ته نشي رسېدی. د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما رایه دا ده چې دا کعبه هم د مؤمن شرافت ته نشي رسېدی. بخاری شریف کې مکرر د روایت راځي کعبه مبارکه تراغه ورته ودرېده، الہ دې شرافت او عزت نورم زیات کا. وما ته په یقین سره معلومه ده چې ستا عزت او شرافت د مؤمن شرافت ته نشي رسېدی. د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دا روایت. نو تقبیل د حجر اسود یا تمسیس د کعبه للتبرک او حال دا دی چې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په فتوا باندې د مؤمن شرافت او عزت دا په کعبه باندې زائد دی. نو بیا معاویه رضی الله تعالی عنہ د کعبه دا تمسیس للتبرک جایز غني. بخاری شریف روایت دی چې معاویه رضی الله تعالی عنہ وکړه طواف کو نو دا څلور ګوټونه د کعبه چې حجر اسود دی او بیا رکن عراقی دی بیا رکن شامی دی بیا رکن یمانی دی په دې شکل بلاکیف حجر اسود په دې ګوټ باندې راشي. دی ته رکن عراقی وی طرف د عراق ته دی، دا رکن شامی دی طرف د شام ته دی، دا رکن یمانی دی طرف د یمن ته دی. نو معاویه رضی الله عنه به یو رکنم نه پرېښود بدون د تمسیس نه، هر یو ګوټ ته به یې لاس وړو. نو چا پې باندې آواز وکړه چې معاویه رضی الله عنه دا ته څه کې دا ته څه کې دا خو رکن یمانی تمسیس راغلی په حدیثو کې او حجر اسود تقبیل او تمسیس راغلی دی او استلام راغلی دی، دا ته څه شی کې؟ نو هغه ورته جواب کې وایي لیس شیء من البیت مهجورا. صحیح ده، تمسیس نصوصو کې حدیثو کې هلته راغلی دی خو د کعبې یو ګوډ او یو شی متروک نه دی، دا هر یو د برکت نه ډک دی. د احترام او برکت دپاره تمسیس کولی شو. اگر که زمون فقها په حالت د طواف کې تمسیسات د دوو عراقی او د شامی د ګوډونو مکروه ګڼي، خو د هغې وجه دا نه ده چې ګینې تعظیم ناروا دی او تمسیس للتبرک ناروا دی. هغې وجه دا ده چې دا داخل د طواف مثل د داخل الصلات دی، په هغې کې زیادات په قول د یو شخص باندې نشي کېدی. نو چې هر کله حالت د طواف وي په مرفوع حدیث کې دلته تمسیس نه دی ثابت، نو نه دی کول پکار. کله چې طواف ختم شو دا خو لا د کعبې ګوډونه دي چې د مکې معظمې
هغه خاور باندې لاس راکاږي د برکت د پارم جایزه ده لکه چې هغه زید نزول د رحمت او هغه ته چې کوم دی انوار وریږي رحمت وریږي بیا هر ځای برکت نه ډک دی خو داخل د طواف کې د دوه رکنونو تمسیس بعض فقها مکروه ګڼي مبحث اول عمل د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نبی علیہ السلام سره انهم كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله وكذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اول عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قد قبل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا د رحمت عالم لاس کل کړي دي دا حدیث فتح الباری پیولسم جلد و 50 صفحہ کې ذکر کړي سند تاثر ورقاتو کے مذکور دے دا عمش عن ابی سفیان عن جابر ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبل یده حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا ادرد او تقبیل دے ید ورتو کا دانا خوز دیکھیے لگا دیکھیے ډیر روایات دا روایت مبارک فوری په تحفۃ الاحوزی شرح د ترمذی وم جل 9 صفحه کې هم ذکر کړی او تاسو سره مذکوره صفحه الرخصه فی تقبیل الید دا مستقل رساله دا د محمد بن ابراهیم المقری چې دا شیخ د بخاری دی دا رجالو د بخاری نه دی پاول جلد در لسمه صفحه چې رقم د حدیث یو لسم جوړیږي ذکر کړی دی مستقل رساله په تقبیل الید باندې شیخ د امام بخاری لیکلی نوم دی الرخصه فی تقبیل الید دویم زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ قبل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم دغه روایت چې تاسو سره ورقاتو کې مذکور دی سنن ترمذی دویم جلد 19 صفحه د پاکستان د چاپنو ده او هر چې د بیروت چاپ دی نو پنځم جلد شپږویمه صفحه ده چې مرقم دی په رقم د 2232 باندې حدیث او باب نمبر دی 22 باب ما جاء فی المعانقه والقبلہ ترمذی را دیکھیے دا عائشی بھی روایت دے سند مذکور دے ورقاتو کی قالت قدم زید بن حارث المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فاتاہو فقرع الباب حضرت زید راغے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمان سر ما سر کوٹکیو دروازے اٹکولا فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر صوبه واللہ ما رأیت عریانا قبله ولا بعده مطلب دا چی قمیص بنو نو دے اکثر بچی بار توتو دیر تجمل سر ازان بے خبرابر کبیا بوتو پدغه ورځ د حضرت زید پمینه باندې امداسی ہوتو فاعتنقه وقبله دیکھ احتمال د دواړو شته دی که ضمیر معروفه د فاعتنقه او د قبله راجی نبی علیہ السلام تشی
نو ضمیر منصوبه د هو د ضمیر براجی حضرت زید تشی چې دا معروف تاویل دی پغی کی ونیو نبی علیہ السلام حضرت زید لرا او کل کا نبی علیہ السلام حضرت زید لرا او یا عکسو کا ضمیر مرفوعه په دواړو کې حضرت زید تراجی او ضمیر منصوبه نبی علیہ السلام تراجی کا چې حضرت زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کا اوی کی ونیو دا روایت متعدد کتب ذکر کړی دی تفسیر قرطبی کی مذکور دی په صفحه په لسمه جلد په لسم 365 صفحه کی جامع الاحادیث کی سیوطی رحمت اللہ علیہ په سلوختم جلد 113 صفحه کی مذکور دی ابن الاسیر فی جامع الاصول من احادیث الرسول پنزم جلدان 3,028 صفحه ده شرح السنہ کی امام بغوی رحمہ اللہ ذکر کړی دی شپږم جلد 198 صفحه امام طحاوی ذکر کړی په شرح د معانی الاثار کې سلورم جلد 201 صفحه سلورم جلد 201 صفحه چې مرقم دی پر رقم د شپږ زرا سلور 102 مان ریاض الصالحین کې مذکور دی امام نووی رحمت اللہ علیہ ذکر کړي اول جلد سلور 150 صفحه سلور 150 صفحه ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری ومغا یولسم جلد مذکور روایت چې ما ذکر کا هغه صفحه کې مذکور ابن بطال په شرح د بخاری کې په ولسم جلد 53 صفحه کې ذکر کړی عون المعبود شرح د ابي داود یولسم جلد 252 صفحه تحفة الاحوزی وم جلد سلور درشم صفحه محمد بن ابراہیم المقری پر رخصہ فی تقبیل الید اول جلد سلرشتم صفحہ کی ذکر کر شرقم دا حدیث دے دوشتم دریم روایت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قد قبل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکبتائه حضرت کعب ابن مالک د نبی علیہ السلام لاس او زنګنونه خپل کړیو فتح الباری اتم جلد 122 صفحه په بعض چاپونو کې یولسم جلد 2 صفحه ده سند پورقاتو کی مذکور دی عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک نبیہ قال لما نزلت توبت قبلت ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم داغا سلاسو کی داخل دی چه غزوی تبوک نا پاتی شویو او دوینا تعبیر کولے شی پا متکاسلینو فی التوبہ سرام توبہ رستو قبولش وعلى الثلاثة الذين خلفوا ناغدر کسانو کی مرار بن ربیع ہلال بن امیام او کعب بن مالک دادر کسان واقعہ اگدد آغا چی نبی علیہ السلام دوی سر مکالمات او تسلیمات منکڑیو سلو اختم و رزبان دے رحمت عالم بی بیان امتجدا کر امتحانو پنځوسمه ورځ وا چې توبه نازله شوه او توبه قبول شوه کله چې نازله شوه توبه زمونږ یعنی زمونږ توبه قبول شوه آیتونه رالل او بشارت د پاره څوک د کور ته لاړه خپلې جوړې انعام کې ورکړي نو زه چې رالمه قبلت ید النبي صلی الله علیه وسلم ما د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم لاس ښکل کړلم
وعند ابن مردوية من وجه آخر عن كعب بن مالك لما نزلت توبتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت يده وركبتيه. دا مسند ابن مردویہ پروایت سرا اغل تدادی چه زما توبه نازل شعر عالم ما دا رحمت عالم لاس کل کرل ورکبتی زنگنون میں وطف کل کرلم نغا ناس دے زنگونی وطف کل کا. دیر مریدان مشایخ و تورزی زنگون کلی اخپف کلی خسم دے تشرک آئے خدا شرک نہ دے. صحابہ کرامو دا رحمت عالم سر دا عمل کردی. تاسو سره ورقاتو کی مذکورہ حوالہ تاریخ دمشق د ابن عساکر 50 جلد 200 صفحہ. طولانی تاریخ د دینه بل نشت. مختصر تاریخ دمشق د غبیا وړو دارنگی تفسیر در منصور 5 جلد یوصل سلورتیا صفحہ. آغازی کر کے اخرج ابو شیخ وابن مردویان کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال لما نزلت توبتی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلت یده ورکبتیه. نو ابن مردویہ آغا متفرد پلفظ دا تقبیل دا رکبتینو کے نش روایت دا ابو شیخ ہم معیش ہوست. وکسوت المبشر صوبین چاچی زیر راکڑے وغتمی جوڑی ورکڑی. دا روایت محمد بن ابراہیم المقری پر رخصہ کی ذکر کری اول جلد 3 صفحہ. سیوطی رحمت اللہ علیہ جامع الاحادیث کے وہ درشم جلد 499 صفحہ. رقم دا حدیث دے سلویخ ذرا 955 سلورم روایت. اسامہ بن شریک ثعلبی رضی اللہ عنہ قبل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام لا سخ کل کڑی ہو. امالی دا محاملی اول جلد 250 صفحہ. رقم دے 2001 سند مذکور دے پورقاتو کی. روایت دا شعبہ دے عن زیاد بن علاقہ عن اسامہ بن شریک قال قمنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا ید ورپاسی دو منگئی لاس کل کرل. اندغا حدیث خطیب بغدادی و الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے ذکر کرے. الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع اول جلد 353 صفحہ. رقم دا حدیث 344. دارنگ محمد بن ابراہیم المقری پر رخصہ فی تقبیل الید اول جلد 4 صفحہ. دارنگ ابن حجر اسقلانی فتح الباری الاسم جلد 50 صفحہ. ابن حجر سے سندنا بعد وی وسندہ قوی. دارنگ مبارک فوری تحفۃ الاحوزی وم جلد 9 صفحہ و بیاوائی وسندہ قوی. پنجم روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قد قبل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا حدیث مسند احمد 2 جلد 243 صفحہ کے رخص. رقم دا حدیث 450. حدثنا عبداللہ قال حدثني ابی قال حدثنا محمد بن فضیل عن یزید عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابن عمر انه قبل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ددا رحمت عالم لاس کل کڑی. مسند ابی اعلی 5 جلد 255 صفحہ. دا حوالہ ورقات استاسو کی مذکورت. دا روایت علامہ حسمی مجمع الزوائد کی منبع الفوائد وم جلد 354 صفحہ.
रकम द हदीस 2000 दारंगे इत्तिहाफुल खियरा अल मुहरा बिज़वाइदिल मसानिदिल आशरा। इत्तिहाफुल खियरा अल मुहरा बिज़वाइदिल मसानिदिल आशरा द अहमद इब्न अबी बकर इब्न इस्माइल अल बुसैरी शपगम जिल्द लसमा सफ़हा।